د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې لاورېدو سره د اوریدونکو پام یو اکاډمۍ ته ورواوړي. خدا سینه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجی ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوی ده چې په لاند راتلونکو کې د دې درې ټوکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لوی غونډه جوړ شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یو لار ده چې په ورستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، مأخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یو هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغه پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو پر راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی شو پوهیدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ د اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساينس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجی صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي. لومړی ټوک د داوود خان پیر پکښې کې د 15 کلن ده او د ډاکټر نجیب الله 2 کال او د مجاهدینو 4 کال دا چاپ شوی دی. 6 کلن پیر د طالبانو لومړی واکمني چوله هغه ټوک چاپ شوی دی. دا درې ټوکه سي تاسو یاد کړل. دا په څو مخه کې چاپ شوی؟ ګرد کتاب زما په خیال د 15 مخونو تر مابین دي. ما 15 کال د ژوند پر بازلې کې پر دې کتاب باندې. دا کتاب خو پرته له شک سره ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د 2000 مخه سي تاسو یاد کړو دا ټول ټکونه شاید د کوم رسي دا ته سره تقریبا د غونګي کیږي د 15 در مابین. دغه مواد سم په دې ته راغونډ کړي دي. دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کول هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړڅ معلومات راکړي څنګه مو ترلاسه کړی دي؟ شیبر صاحب ما MSc په بوټنی کې کړی د نباتاتو کوم ماستر کړی ده. هغه د ریسرچ میتود مستخو ساينټیفیک انالیسیس یا تشخیص کوو. نو د سره مم هغه میتود غوړه کړی دی چې پر جدید دور باندې یو خو رسنۍ دی، پریس میډیا ده. هغه کې می نړیوال یو رسپانې دا غوښه خبرونه راټول کړي دي. هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانه د برتانیې ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکای کرسچن ساينس مانیټرز ورسپانه د نیویارک ټایمز دی، واشنگټن پوسټ، واشنگټن ایگزامینر او داسې نور نیوزویک مجله او داسې سګرزم تقریبا 100 سایټونه زما سره سته بیل چې هغه تر ډیرې اندازې مستند ورته ویلای سو یا هغه ډېر څېړنه کړې ده. خارق شوی ده په خبر پسې ما خپل په ذهن کې معیار ته جوړ کړی دی چې د نیوټرالټي د ناپیلتوب بولي یا یو لور ته مایل نه د خبر راواخمه په آزاد فکر ولیکم. دویم شی د ثور د کودتا د شپې څخه د 20 اپریل د شپې څخه 1928 دا هغه څه بیا د 2003 مقاله پورې BBC امریکا ژغ BBC اردو پښتو دواړي لومړی پښتو ول بیا ورسته اردو بیا ورسته پښتو رااله دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمني رادیو تقریبا د دې خبرو نه په 3600 کې ستان راټول کړي دي په متواتر توګه. دویمه سرچینه دغه ده. دریمه سرچینه زه خپل تللې یم وار په وار تللې یم د اشخاص سره مرکه کړي دي. دا هغه مرکو پر بنسټ خبر دا خستې دي. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورسپانه د نوای وخت د مشرق د جنگ ورسپانه دي. د پاکستان قومي ورسپانه دي په اردو د دې سره مې دغه کړی دي. دا هغه علاوه استاد محمد صدیق سرلی صاحب او شهرت ننګیال او
محمد آصف صمیم او محمد عارف غروال او استاد عبدالعافیه صاحب د ملګرو ما سره په دغه برخه کې مشوره هم شي مشورې راکړي دي اساني په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې د علومو اکاډمي ته لار وسوله د علومو اکاډمي ته په ډیر وار ورغلی یم د بیلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه د حفیظ الامین 14 سپتمبر 1990 بیا 23 دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمي ته هغه وخت عبدالعافیه صاحب هلته کار کوي نو په هغه کې مې بیلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد د کابل ټایمز او انقلاب ثور د دې کلیکشنونه مې په لاړ ولیدي خصوصا د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخیستې دي د هغه خبرونه راټول کړي دي بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې د دې څه مواد راخیستې دي بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې د ریوان لاندې د بیلو کلو پیښې هم په نت کې چې سرچ وکړي پیدا کېږي هغه مې کتلې دي دا په هغه کې مې چاڼ کړي دي چې باړلې دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلې دي یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیښې راوړي دي یعنې زما وس شوی دی چې بر صاحب یو سرچینه مې نه د پریښې چې دا هغه څه مې څنګه راځي حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنن تاسو یاد کړل دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی لیکن په اوسنی وخت کې کېدې شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړه لکه نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ او بل اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات دغه ورځپاڼو را واخلي څوک لیکن د داود خان د وخت د کودتا راوروسته په دغه وختونو دغه ورځپاڼې خو ډېرې سختې وي چې څوک پیدا کړي په دې برخه کې مو څه کړي زموږ یو شی زه لندن تللم د لندن د سنگاپور پورې ګرځېدلی یم نور خلک چې ولاړ شي سیلونه کوي سوغاتونه راوړي زه په کتابو په ورځپاڼو په دې کې ورکوم د خلکو سره مې لیدله په هغه کې اوس دی چې څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای مګر دا دومره وخت چې وخوري هغه لکه تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد دي چې هغه لیکلي دي یو ډېر ضخیم کتاب دی 600 مخه ګرځي د افغانستان په حواله یا د څنډوالو پیوس په حواله هغه کې د سردار داوود په دور کې د امریکا یو سفیر دی الیوټ نومیږي هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت لیږي هغه مې ژباړلي دي یا بل نور سفیران راغلي دي دغه اسناد پیدا کړي دي دا مې ورکړي دي او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه دا د 1920 څخه څېړلي په انګریزي کتاب دی د ریلیشنشپ بین پاکستان او افغانستان د اسلام آباد کې چاپ شوی دی نور د کتابونه چې هغه د پیښې ورکړي دي یا اخبارونه د اخبارو کلیکشنونه پیدا کړي دي هغه سم پیښې راځلي دي د سردار داوود په اړوند یا د کتابو څخه ډیر وخت دا کتاب په ډیره سو خواري وز دویمو دغه څلرمو پنځم ټکونه چې دی هغه چاپ شوی دي ولې په هغه وخت مواد ما معاصر تاریخ سره معاصر تاریخ پېښلیک لیکلی دي دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زړی چې دی هغه بسم سرچینه کتلې تاسو د سپینې ماڼۍ هغه ته اشاره وکړه د سپینې ماڼۍ ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادوي د کانګرس وبخښي ډیجیټل لایبرری تاسو هغه ته لار نه د کړې آنلاین سه لغم ځینې مواد راټول کړي ځکه لکه څنګه چې ما اوریدلې دي په هغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډیر زیات معلومات خو نشته شوي دي زه خو ډیر دغه د ډیر زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمه کې تیروم دا چې ما کم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان پېښلیک 15 کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي د پروپریډینګ غواړي او پر دې کتابونو کار روان دي ډیر مهم کتابونه دي پاتې دغه نیبراسکا پونتون دی
په دې کې ډیر مواد افغانستان په حواله ست چې ما ډاونلوډ کړی دي بیا مې ژباړلي دي ډیر مواد ست مثال په هغه کې یو ما لاس ترالي د کابل ټایمز کلیکشن دی د 1970 د لسیز څخه راخستې دي بیا د ثور بودتا پوری ډیر مهم ده غوي تقریبا چې ما په نن کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دی په دې کې نو خواري غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه ده چې بس دا دی اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داوود د زوال پر وخت چې د ثور بودتا راتله په افغانستان کې د زده کړې کچه 10% ولا لسلنه درې شجنه اصل کې و نارینه 90% نه پوهی ولا نو د شي چې لیکي دا هغه ویم کې نه هغه خو سړی مایوس کوي تر اوسه دا رجحان روان دي زموږ په ټولنه کې د علمي شانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډیر څنګه کار دي نو موږ په دې لکه خپل تاریخي مسؤلیت تر سره رسو الله پاک په دازمو ټولنه په شعور وبسولې نو ځوانانو ته زما امید دي چې ودا لور خپل پاملرنه وکړي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دي چې دا کرونولوژي ده ورځنی پیښې ده زموږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دي پر مفروضو ولاړ دي موږ د خپل عصب او نسب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه ده چې موږ تر وهلې ده مګر کلام نه دی کارولې د کلام کار نه دی اخستې حاجی صاحب ولی محمد مننه